شروع کوو د الله په نامه سره متوجه اوسئ نننۍ موضوع موږ تاسو په اکسل کې البته هوم ټب ده. دغه ټب چې کوم یو تاسو ګورئ په نوم د څه شي یادېږي هوم، دې کې یو رایبون پروت ده. دا ګورئ دا د دې رایبون ده. صحیح شو. په دې رایبون کې مختلف ګروپونه دي. لکه اوس تاسو ګورئ دا یو ګروپ ده. دې ګروپ بیا ځان ته یو نوم وي. دا ګروپ څه په نوم یادېږي؟ الاینمنټ ګروپ. دا بل ګروپ تاسو که ګورئ دا شی ده فاونډ ګروپ ده، دا سټایل ګروپ ده، سیلز ګروپ ده، اومداشن ایډیټینګ ګروپ ده، کلیپ بورډ ګروپ ده. دې ګروپ ته تاسو ګورئ دا څه شي په نوم یادېږي؟ کلیپ بورډ ګروپ په نوم. بیا هر ګروپ کې دننه څه پراته دي؟ کمانډونه پراته دي. کمانډ ما تاسو ته تشریح کړي دي. هر هغه څه چې په یو کمپیوټر کې یو عمل ترسره کړي دې ته مونږ کمانډ ویلی شو. اوس تاسو دلته وګورئ په دغه ځای کې مونږ سره یو آپشن ده په نوم د کاپي. دا کاپي خپل یو عمل ترسره کوي که نه کوي، دې ته مونږ کمانډ ویلی شو. دلته یو بل کمانډ پروت ده مثلا په نوم د ایټالیک. دا ګورئ دا یو عمل ترسره کوي، نو دې ته مونږ څه ویلی شو؟ کمانډ ویلی شو. کمانډ ویلی هدف خو مو واخیستو که نه، مشکل شی شته دی دې کې. نو اوس دا کمانډونه به ټول مونږ تاسو چیرته وایو؟ په هوم ټب کې وایو. انشاءالله پې ورسېدی. بیا په هوم ټب کې اولنی ګروپ چې تاسو شروع کوئ هغه کوم ګروپ ده؟ هغه د کلیپ بورډ ګروپ ده. دغه ګروپ هم مختلف کمانډونه لري چې هر یو کمانډ ځان ته وظیفه لري. اولنی کمانډ چې ده کټ او دویم کمانډ کاپي. راځي دغه کټ او کاپي ترمنځ فرق باندې تاسو پوه کړم، خو مخکې د دې نه چې زه فرق درته وایم تاسو باید خپل نظر ماته ووایئ. حبیبه فرق یې څه ده؟ کاپي چې ده مثلا د یو فایل دویمه کاپي باید موجوده وي، او کټ چې ده کوم فایل چې موږ یو صفحې نه راخلو هغه ځای بیخي لرې کېږي او بل ځای کې بس کېږي. داسې هم کېږي اوس. تاسو څه وایئ؟ کټ چې ده د یو فایل چې د یو ځای نه بل ځای ته انتقالوي، او هغه چې ده کاپي، هغه یو فایل چې ده هغه صرف کاپي اخلي بل ځای ته کوي. دا سمپل خبرې دي چې تاسو په ورډ وینډوز داشن پروګرامو کې ویلي دي. خو زه به یو مثال درکم. نیم جاب سلری ښه غوږ شئ. ریکارډ لیکم، مختلف ریکارډ ده. صحیح ده. وظیفه لیکو. او معاشی رسو. صحیح ده. ها دلته څو مسایلو ته تاسو متوجه شئ. په ورډ کې تاسو چې کله ډیټا انتخابوله سلیکشن ته ضرورت وو. کټ کاپي پاره چې ده سلیکشن ته ضرورت. دلته کوم سلیکشن ته ضرورت نشته. آیا کټ او کاپي پاره کوم سلیکشن ته ضرورت شته؟ نشته. اوس ګورئ زه اوس درته وایم څنګه ضرورت نشته او ولې دا فعاله دي. ګورئ په ورډ کې که چېرته تاسو وګورئ ورډ کې دلته وګورئ دا غیر فعاله دي او دلته فعاله دي. فعاله دي که نه دي؟ اوسه پورې مونږ کومه ډیټا انتخاب کړې نه دی. ولې فعاله شول؟ ځکه کټ او کاپي ریکوایرمنټ شی دی چې باید سلیکشن وي. هر پروګرام کې په هر پروګرام کې ورډ نه نیولې تر څو چې تاسو پروګرامونه وایي که هغه فوټوشاپ ده که کوروډرا ده، هر پروګرام چې وایي کټ او کاپي لپاره ضروري شی چې ده هغه سلیکشن ده. ولې په اکسل کې مونږ کوم شی سلیکټ کړی نه ده بیا هم دا فعاله ده. همداسې درته ښکاري که نه، خو اصلا کې مونږ سلیکشن لرو. اصلا کې مونږ سلیکشن لرو ځکه فعاله ده. ځکه په اکسل پروګرام کې مونږ مینیمم یعنی عادي اقل یو سل مونږ سره باید سلیکټ وي چې هغې سل ته څه وایي؟ اکټیو سل وایي. دا ګورئ دا سل انتخاب ده. دغې خاطره دا فعاله ده. که چېرته دا انتخاب نه وي آیا دا به فعاله وي؟ امکان نه لري. ځکه په اکسل کې مینیمم یو سل انتخاب وي بای ډیفالټ. هغه سل به انتخاب وي چېرته چې ستاسو پوینټر یا کرسر وي. اوس فعلا کوم سل انتخاب دی؟ جی او انتخاب ده که نه. کله کې که کوم یو انتخاب شو آی لس انتخاب شو، کله کې که کوم یو انتخاب شو سی دیارلس انتخاب شو. یعنی سلیکشن شوی وي مخکې نه مخکې، دغې خاطره ده فعاله وي. اوس پې ورسېدی که نه. ښه اوس به راشو دلته دا ډیټا انتخابوو. دا ګورئ دا یو طریقه. څه رقم ته چپ ماوس مې ونیولو داسې مې کلیک کو. دویمه طریقه چې ده کنټرول ای ورته ووهئ. ما که چېرته مو دلته خالي سل کې کنټرول ای وواله نو ټول شیټ به انتخابېږي. خو کله مو چې کرسر معلوماتو په منځ کې و کنټرول ای مو ورته وواله صرف معلومات به انتخابېږي.
په ورسېدی دلته اولنی اپشن چې ده کټ. کله مو چې کلیک کو معلومات سلیکټ شول او کټ شول. چیرته پیسټوئ؟ کولی شي دلته پیسټ کړئ، کولی شي مثال په ډول دې سیل کې پیسټ کړئ، کولی شي یو بل شیټ ولرئ دلته پیسټ کړئ. اوس هغې ځای نه مې راواخیستو دلته مې پیسټ کو. چې دې شارکټ کنټرول ایکس ده، شارکټ چې ده کنټرول ایکس، دغې ځای نه مې کټ کړو. مثال درته وایم دلته پیسټ کوم، کرسر مې همدلته ده که نه ده، کنټرول وي پیسټ. ما فعلا شی کټ کړل، معلومات مې کټ کړل کنه. آیا کولی شو یو تصویر کټ کو؟ آیا کولی شو یو مثال په ډول آبجیکټ کټ کو؟ کولی شو. آفرین. ځکه چې موږ سره نه تنها معلومات، موږ سره که په شیټ کې کوم آبجیکټ وي، مثال په ډول دلته راځم، ښه غوږ شئ، دلته راځم یو شیپ اخلم، دغه ګورئ دا یو شیپ شو. دا موږ سره یو آبجیکټ ده که نه، دا په 90 درجو سره روټیټ کوم. دې نه یو کاپي اخلم، کنټرول سی کنټرول وي، دې کاپي ته یو رنګ ورکوم. مثال په ډول دلته راځم، مور کلر ته پوهېږئ که نه، په وډ کې مو کړي دي خو صرف تاسو ځان پې پوه کړئ. مثال دا رنګ مې ورکو او دې بارډر مې منځه یوړو، نو بارډر. دې بارډر هم د منځه وړم، نو بارډر. دا دې سینټر ته راوړم، الیمنټ مو ویلی که نه، دلته به راشي سینټر او عمداشن میډل. صحیح شو؟ منځ ته شو که نه. دې کاپي تاسو رنګ شی کې سپین کې، کله مو چې سپین کو دلته دا وړوکی کې لږې غټ. صحیح شو؟ بیا دلته یو دایره ورکوئ. څه ورکوئ؟ دایره الپ. کله مو چې الپس واخیستو یا دایره مو واخیسته دا شن دې دایرې رنګ شی کوئ زیړ یا نارنجي. دلته راشي څه ورته سټینډرډ کلر ته مثال دا نارنجي رنګ مې واخیستو. په نارنجي رنګ کې که فکر مو کړی دا ځای د سکټ غونته وي، نو چې کله مو کلیک کو څه ورته وایم آوټلاین. آوټلاین رنګ به څه کوي؟ سپین به کې او اندازه به د آوټلاین زیاته کوي. مثال په ډول دومره وشو که نه. دا اوس موږ سره یو آبجیکټ ده. زه چې کله دا انتخاب کم، ګوره دا مې انتخاب کو، شفت مې ونیولو، دا مې انتخاب کو، دا مې انتخاب کو. اوس که چېرته هم ټپ ته راشم کټ دغې ځای نه کټ شو. کله مو چې کټ کړو چیرته پیسټوي؟ چیرته د چې پوینټر یا کرسر وي پیسټ کا دلته به پیش. یعنی نه تنها چې تاسو ټیکسټ کټ کړئ، تاسو کولی شئ یو آبجیکټ کټ کړئ، تاسو کولی شئ یو تصویر یو ځای څخه کټ کړئ بل ځای ته یوسئ. انشاءالله پې ورسېدی، هدف مو واخیستو، انشاءالله پې ورسېدی که نه. اوس دلته یو بله موضوع ده، دا هغه طریقې دي، مثال انتخاب که کنټرول ایکس ورته دا نارمل طریقې دي، اسانه طریقې درته ښیم، ټولو نه اسانه. کله دی چې ډیټا انتخاب کو دا کونج ګورې دا یو بارډر غونته لري، دغې ځینې ونیشه کش شي که چېرته چې کش کوې، ټولو نه سمپل طریقه. هدف مو واخیستو. یا تاسو رایټ پې کلیک کړئ، کله مو چې رایټ کلیک کو کټ کو دلته پیسټ که، یا شفت اف پلس ورته ووایئ. شفت اف پلس مو چې ورته ویل ټي ورته ووهئ. کله مو چې ټي کړو چېرته چې کرسل وي هلته شفت اف پلس وښئ، هغې نه بعد مثلا څه ورته وایي پي ورته وایي، پیسټ کېږي به. ډېره سمپل طریقه ده. کټ باندې ورسېدی، ښه صحیح مشکل شی خو نشته دی. اوس به راشو بلې موضوع ته، کاپي. کاپي عین د کټ غونته ده، ځکه دا مسایلو باندې پوهېږي خو صرف زه درته ریپیټ کومه. دا به نقل اخلي. کله مو چې کلیک کو دلته راشه پیسټ. سمپل خبره ده که نه ده؟ خو اوس دلته یو څو خبرې دي چې څه رقم تاسو کولی شئ دې نه کاپي واخلئ، یعنې په کوم ډول سره کولی شئ تاسو کاپي واخلئ. اوله طریقه کنټرول سی طریقه ده، سټینډرډ طریقه، پیسټ به کوئ. دویمه طریقه چې ده کنټرول ای، کنټرول به مو نیولی وي، دا زه سکیپ کوم، سکیپ. کنټرول به مو نیولی وي، کنټرول دغه کونج ګورئ، کنټرول به مو کلک نیولی وي، کونج ګورئ داسې به یې کش کوئ، اتومات کاپی کیږي. چې دغه طریقه مونږ تاسو ډیزاینو لپاره ډیر استعمالوو. اکثریت شرکتونه، اکثریت کمپنیانو کې چې کله تاسو کار کوئ شارکټ نه به ډیر کار اخلئ. اوس پې ورسېدئ ډایرکټ کې کش کوئ. آیا څه مشکل شی شته؟ پې وخو رسېدئ انشاءالله. دې نه بعد بله طریقه کنټرول ای، ټول انتخاب، بیا شفت اف پلس شارکټ ده، بیا به سی ووهئ، کاپي کیږي. دلته به راشي چیرته چې پیسټ کوئ، شفت اف پلس به ووهئ، پی به ووهئ، دلته به پیسټ شي. پې ورسېدئ، ښه صحیح پې ورسېدئ، سوال شی خو نشته، واپس به انډو کوو. دې کې کوم سوال شی شته؟ دې نه بعد یو بله موضوع ده په نوم ده شی کاپي از ا پکچر.
کاپی از ا پکچر څه کار کوي؟ کاپی از ا پکچر دغه کوم معلومات چې تاسو کاپی کوئ دا به تصویر په شکل سره کاپی کوي، یعنی دی کې به ایډیټ نه کیږي، دا به یو تصویر ته جوړیږي. نو راشي دلته څه لیکلي کاپی از ا پکچر. کله به چې کلیک کو یو بله وینډو راځي، دا یو وینډو ده که نه ده. دې وینډو کې مونږ ته وایي اپیرنس ستاسو کوم یو وي، شو آن سکرین. ها کله مو چې دا آپشن انتخاب کو تاسو ته وایي کوم فارمټ اخلی. مونږ سره دلته دوه فارمټ دي، یو پکچر ده بل بیټ ماپ ده. بیټ ماپ د بی ام پی د پینټ پروګرام یو ایکسټنشن ده، لکه پی ان جی جی پی جی دا دا د بیټ ماپ فارمټ سره به اخلي. اوس ګورئ کله چې زه دلته پیسټ کم تصویر شو، خو دې فارمټ څه ده؟ بیټ ماپ ده. خو کله چې تاسو غواړئ عمده معلومات د جی پی جی یعنی پکچر په شکل سره کاپی کول غواړي، نو را به شي څه به ورته وي؟ از ا پکچر. کله مو چې کلیک کو دلته اوس پیسټ کوم، ګورئ عموما معلومات دي، خو دا تصویر کوالټي هغې نه لکه څه پورته ده. اوس ګورئ دا کوم یو شو؟ پکچر شو. زه به دا ګراف پټ کما، چیرته به راځئ؟ ویو ته. کله چې ویو ته راغلی دا پټ کړئ، ګورئ دا چې ده موږ سره پکچر ده. دوباره به راشم دلته ویو ته، دا ګراف به شو کم فعلا او دلته به کنټرول ای ورته ویم او را بشم چېرته کاپی او دلته ورته ویم بیټ ماپ. دا ځل مې کوم آپشن واخیستو؟ بیټ ماپ مې واخیستو. اوکې مې کو دلته پیسټوم. فکر وکړئ کلیک کوئ، فرق لري که نه لري؟ اول ایدی او ایدی فرق وګورئ. ایدی فرق ورونو دغه ده، اول فرق چې مثال دا بګراوند یې ورسره راوچت کړی او دی آیا بګراوند لري؟ نه لري. دا بګراوند سره د ګوره هغه لیکل پټیږي پکې، فکر مو ده هغه خطونه پکې پټ شوي، فکر مو ده که نه؟ دا وګورئ ځکه بګراوند سره بیټ ماپ کاپي کړی، خو که چېرته دا راوړئ ګوره بګراوند نه لري. یو فرق. بل فرق ته وګورئ دې کوالټي او دې کوالټي لږ څه فرق لري که نه؟ دا څومره شفاف دی پکچر او بیټ ماپ وګورئ دا بغلې داسې دغه غوند ته راغلی دی. اوس پې ورسېدی فرق باندې ورسې. بیا که چېرته تاسو غواړئ چې عمده معلومات دې کاپي شي تصویر په څېر، خو دا دې شی چې as show when printed. کله مو چې دا واخیستو اوکې که دلته اوس ګورئ کاپی دې کړل پیسټ کا پیسټ شول، خو دا موږ سره دا پکچر دغه چې کوم یو دی هسې نه پیسټېږي. کله به موږ ته ډسپلی کېږي کله چې موږ دې کوالټي پرنټ کوو، یعنې دا فایل چې کله پرنټ کوو بیا به موږ ته ښایي. ګورئ اوس ورته زه دا ډیلیټ کوم. کلیپ بورډ دا لږ وروسته درته یم، دا زه ختمومه. دا مې چې کله ختم کو کنټرول ای ورته وایم. اوس څه ورته یم؟ کاپی از ا پکچر دویم آپشن. ګوره دا غیر فعاله شول، دا خو اولنی آپشن لپاره دی. کله مو چې کلیک کو دا ګورئ موږ سره کاپی شوه. کاپی شوه که نه؟ کله چې مو چې کاپی کو اوس چې که پیسټ ورته وایي هماغه شی پیسټېږي، خو ډسپلی به یې داسې وي لکه پرنټ په شکل. اوس پې ورسېدی، مشکل شی خو نشته دی، یعنې سکرین په څېر غواړئ وګورئ ډسپلی کې یا د پرنټ په شکل، مشکل شی شته. یو بل آپشن مونږ تاسو سره چې دا هغه فارمټ پینټر ده. فارمټ پینټر باندې څوک پوهیږي چې څه وظیفه لري؟ ګورئ ورونو دا مونږ سره یو فایل ده، ښه متوجه شئ. دا ګروپ تاسو نه دی ویلی خو درته وایم. مثال دې ته مونږ یو رنګ ورکو، دا رنګ مې ورکو. عنوان چې کوم یو دی سینټر ته راوړم، لږې بولډ کومه او دې عنوان ته زه دغه یو رنګ ورکوم. صحیح شو؟ دا رنګ مې ورکو او لیکل یم هم سپینومه. بیا یو رو پرېږدمه، دا مې انتخاب کړه. اوس چې دا بل رو انتخابوم هغه اولنی رو ختمیږي سلیکشن. نو دې کار لپاره چې ملټیپل روګانې انتخاب کې تاسو به کنټرول ونیسئ. څه به ونیسئ؟ کنټرول به مو نیولی وي. دا مې انتخاب کړه، بیا مې دا انتخاب کړه، بس خلاص. دا مې چې کله انتخاب کړه دې ته یو بل رنګ ورکوم، مثال دغه را، یعنی یو ډیزاین جوړوم. صحیح ده که نه؟ دا مې انتخاب کړو، بس خلاص. بیا دغو ته یو بارډر ورکوم، کنټرول ای ټول انتخاب. دا بارډر مو په وډ کې ویلی که نه؟ کلیک کې یو بارډر یې واخیستو که نه؟ دا جدول مونږ تیار ډیزاین کړی. که فکر مو کړی وي هرې کمپنۍ ته چې کله تاسو ځئ د هغوی رنګ فارمټ سټینډرډ وي. اکثریت ریپورټونه چې هغوی تاسو ته پرنټ کوي یو فارمټ لري،
لیدلې مو کنه ټیکس ډیزاین یو شکل وي اندازه یو وي یعنی فارمټ او رنگ دا هر څه تعین شوي وي صحیح شو دا مونږ سره کارمندانو لیست ټیبل ده راځم د دویم ټیبل ته دا خو ډیلیټ کوم په دې خو ورسېدې دلته زه ډیپارټمنټس لرم څه لرم ډیپارټمنټ لیکم ډي پی ټي نمبر څه ورته لیکم ډي پی ټي نمبر څه مې ولیکل ډیپارټمنټ نمبر دلته لیکم ډیپارټمنټ نیم ډیپارټمنټ نوم شه ده او لوکیشن چیرې ده بس خلاص صحیح شو دلته اوس ډیپارټمنټ دي موږ سره شه دي ډیپارټمنټ دي مختلف ډیپارټمنټس دي لکه لسمه اداره ده شلمه اداره ده همدارنګه دیرشمه اداره څلوېښتمه پنځوسمه دا ادارې دي لیدلې مو دي کنه دویمې شعبې ته ورشه درېمې شعبې ته دا شعبې دي یعنی بیا هره شعبه ځان ته نوم لري کنه یعنی هر ډیپارټمنټ ځان ته نوم لري زه وایم لسمه اداره کې اډمینان دي په شلمه اداره کې منیجران دي صحیح شو په دیرشمه اداره کې مثال ټیچران دي او همدارنګه ډاکټرس لرو او بل ډرایورس لرو صحیح شو لوکیشن چیرې دي هر یو لوکیشن کابل لوګر مثال درته دا په مزار کې ده دا په پکتیا کې ده او دا په لغمان کې ده صحیح شو دا ادارې دي موږ سره اوس هغه ډیزاین چې زه دلته دا خو یو بیسیک ډیزاین ده دلته جوړوم اما وخت به ونه نیسي ډیر وخت نیسي کنه زه څه کار کوم دا انتخابوم راځم که چیرته کاپي ورته وایم ګورئ کاپي دلته راغلم څه ورته وایم پیسټ ښه غوږ شئ ډیزاین هم پیسټ شو او دغه